په تاریخ کې په اول ځل داسې وشول او زما د طرف ټول افغانستان ولته ډېر زیات مبارک شه. افغانستان والا چې دی نو د افریقې نه سیریز وګاټو. بیګانه چې کومه میچ هغه یې بایلله، خو د هغه نه مخکې چې کومه دوه میچونه نو هغه افغانستان والا ګټلو. نو په 2024 کې به دا په تاریخ کې لیکي چې افغانستان والا چې دی نو د افریقې نه سیریز ګټلی دی او د ټول نه ښایسته میچونه شوي دي. ماشاءالله افغانستان چې کومه ټیم دی نو هغوی ته زموږ د طرف هم ډېر زیات مبارک شه، ځکه چې افغانستان ټیم کوم پرپي میچ دی نو ډېر ښه و. ملګرو هغوی پکې بالینګ هم ښه کړی او هغوی بیټینګ هم ښه کړی او د هغوی چې کومه میچونه دي د هغوی چې کومه ټیم دی ماشاءالله هغه ډېره زیاته په ترقۍ روان دی. نو انشاءالله په نیکسټ ټیمونو کې به ځکه چې ډېر زیاتو خلکو پروپاګانډې په سوشل میډیا کولې د افغانستان په ټیم پسې، خو ماشاءالله افغانستان چې کومه ټیم دی نو هغه چې کومه پروګرس دی ماشاءالله هغه ډېر ښه روان دي او هغه کومه ټیم چې دی نو هغه به ډېره زر ترقي وکړي، ځکه چې د هغوی چې کومه کپتان نو دغسې قصې پکې نشته. اوس زموږ پاکستان دی نو چې اوس به براعظم کپتان نو ځینې کلاړیان وایي چې دی په کپتانۍ کې موږ میچ نه کوو او چې یا شاهین افریدي کپتان وي د دې په کپتانۍ کې موږ میچونه نه کوو. لکه ماشاءالله د افغانستان چې کومه ټیم دی نو په هغه کې داسې قصې نشته ده. ماشاءالله انشاءالله ډېر زر به ترقي وکړي. زموږ ټول افغانستان والا ته داد ورکړو ځکه چې هغه میچ وګاټو. تاریخ یې رقم کو چې په 2024 کې به دا په تاریخ کې لیکل کېږي چې افغانستان یو داسې ټیم دی چې د هغه پرفارمنس ماشاءالله ډېر ښه روان دی. په روان وخت کې به انشاءالله دا ټیم به چې نو ډېره زیاته ترقي به کوي. زموږ ټول افغانستان والا ته انشاءالله زموږ ټول وروڼه دي، ځکه چې د هغوی چې کومه ټیم دی نو دا زموږ د پاکستان والا هم ټیم دی، ځکه چې موږ چې هغوی کله بریالي شو نو موږ هم هغوی له مبارکباد ورکوو، موږ هم خوشحالېږو ځکه چې د هغوی چې کومه ټیم دی نو موږ هم پښتانه یو او هغوی هم پښتانه دي. د دې وجې نه چې دی نو زموږ یو تعلق یو دی، زموږ چې نو زړونه د یو بل سره یو دي. نو د دې وجې نه چې دی نو موږ ټول افغانستان والا ته ډېر زیات مبارکباد وایو او زموږ دا ویډیو ورسره شیر کړه چې زموږ د افغانستان د وروڼو ته ورسي چې چېرته دوی دا سوچ ونه کړي چې پاکستان والا چې دي نو په موږ باندې خفه کېږي، زموږ باندې خوشحالېږي چې دوی میچ وبایلي یا په موږ باندې خفه کېږي چې موږ میچونه وګټو. نو چېرته دا خبره به نه وي، موږ نه جلیس کېږو. انشاءالله ټول افغانستان والا ته زموږ د طرفې د زړه د کومې نه ډېر زیات مبارک شه.